اول ورګه چې ډسپلی شو ګورس څه کمانډز دي کنه ایډیټ مون کلیئر کړو صحیح ده په ټولز کې ټیک ده چې ستاره د غری لیټ صحیح ده یو بګی څه دی ایریا ده صحیح ده وستا چې کوم دی نو یو شیپ جوړ کو څنګه تر پر د بلډینګ جوړه ده استند ده ٹھیک ہے एकदम سوال صحیح وځو سوم چې دا څه کوم مثال کے طور پر برانډا دا یا چې کوم دی وولې دا پای کې چې کوم دی ریپیټ شي وی دي کنه اته په دې یو لاین کې ټیک ده نو دې لپاره موږ څه کولی شو کمانډ استعمال شاید موږ وایو ایریا وایو چې ایریا کمانډ بني دې مطلب سره تا دا یو نه دیواله ٹھیک ہے ډبل کلیک کړئ بیا ورشه ایریا بیا ایریا ټایپ څنګه دی دینه کاپیان یوز دي کا انسټنس دی انسټنس کې څه فرق وکړه پای کې کاپی چې هغه د ډوپلیکیټ ٹھیک شو انسټنس دای چې دې کوم ډوپلیکیټ جوړ شو کله دې په اوریجنل کې چینج راتلو ٹھیک ده نو هغه ډوپلیکیټ باندې چینج راځي لکه اوس په هل کاپی وباسم ٹھیک شو او کاپیان ته 1D ایریا ټایپ سره 1D ده صحیح ده کاپیان می څونه کړ 10 او زموږ څخه پریویو کا ٹھیک ده چې پریویو شو موږ څه نه ښکاری ټیک ده هغه ریزن دا چې ټول له بل پاسه دي 10 کاپیان دي وزي ټول له بل پاسه نو څه کولای شي x چینج کولای شي صحیح ده دینه اوس څو کاپیان وته 10 کاپیان وته دسی په وای باندې چینج کولای شي ټیک ده زی ولم چینج کولای شي دی نو بیا څه کې مومنت کې تو سوي جره پرس کرے هغه خلک هغه ګول پړوای جوړه کنه سیم پرس کرے سره روټیټ کې ټیک نه ګوره ده د دې طرف روټیټ شو سیم په دې طرف روټیټ کا صحیح ده د خپل کار یې څنګه واړ صحیح ده نو چې کله دوس ګول دا کې په کار چې هغه پارسو کې پړوای تاو کې ویا کنه خو دا وځي چې موږ سره د اوبجیکټ موږ سره ستن کړو نو په دې اندازې ٹھیک ہے ما اپلای نکو صحیح او فرض کړئ ما دې کاپی وستاو د ایکس مول لک سیوا کو ٹھیک ده وځو ما ضرورت دار غوښتل چینج کوم په دې ستنی غړي ځان کوم ٹھیک شو په دې ټول کې بس کې وسو چینجز کو صحیح ځکه چې دې سره کاپی ودی را که انسټنس وته وي نو بیا بس کمال وي پس دا ما انسټنس نه وکړه ٹھیک شو او دې 10 کاونټس کړه او دا سیمه کړه او پریویو مو ٹھیک شو اوس مې وکړو ول د دې اوریجنل دا دی کنه دا اوریجنل راخله په دې پرس کما سو کو د دې هایټ سیکشن ما سیوا کړ ټیک شو پرس 10 میکله ٹھیک شو او اپور میو فنکشن سره زموږ کیبورډ دی چونکی کنه ټیک شو دا پر ویوز کوم خاري او دا ما دا لایټ کم شو کنه ها ته به نارملی فور وینه به کیف د دې جنوم د دینم کولای شي ته ما سو ایجټ پیسز وو ټیک شو ما تخکاری اوس په دې کې دا یو ما سو کو ماډیفای وره ایډیټیبل فایل دې کنورټ کوم ټیک شو په دې کې ما د منځ دا یو سلیکټ کړی دی ټیک شو چې اوس فرض کړئ په دې نور سیکشن سلیکټ کوم دې په دې موډ کې سلیکټ کړم چرچا پر سلیکټ شو او چونکه ته په فل سکرین نه په فل سکرین بیا په کار سلیکشن لا کیږي ما سو کو فرض کړ دې کې مې ډیزاین جوړ کو په ټول بیا کیږي په انسټنس او په کاپی کې دا فرق واضح شو کدا مونږ د دې ایریا د دې ابجیکټ نه مونږ کاپی استیوا دا انسټنس نه بیا بسوي دا چینج چې اوس ما په دې کې کوم کو دا ټول کې بیل کو ایریا کلیر شو د ایریا نه علاوه بل یو کمانډ دغه تم سو وایو اساین وایو الاین سوري الاین کړو الاین در جو سی اوبجیکټ ته هغه تر واخله په دا اوبجیکټ جو څنګه دا راشي کنه دا کوم ستنه چې دا راشي دا په دې باندې الاین ټیک ده دلته ګورئ شو ټولز الاین یو الاین دی یو کویک الاین دی چې نه پرسنل کویک الاین وو ټیک شو جو څنګه سوانی کویک الاین کې باندې باندې ٹھیک ده بیا وروسته مې دا کول شي چینج کول شي ټیک شو دا به څنګه تراشي په اوس وې ما چې زه الاین نه کوم کویک الاین نه کوم الاین کوم پای کې به تعالی اپشن درکې اوس ما دې ترغله صدر اپشن درکې چې یاره الیمنٹ چې کینو دا په x کې په y کې بس باندې کې ٹھیک ده ورته اوس ما y ویني بل کوم y تر راغلی زم په x باندې صحیح ده دې مطلب څه چې دا کوم الاین چې کې x y z وسره میچ ٹھیک ده ته سوئچ سنټر کا ٹھیک نو سنټر کرا دې دا آپشن چینج کولای صحیح ده دا هم سره الاین کمانډ شو اهم چې کوم څه زونه ډرایوینګ لپاره اټو ګریډ یا ساده الاین یا ساده دا کنه غلطه په ډرایوینګ کې خپورا هیلپ کوي بل یو کمانډ دی ستاسو سره پدې دا نور کمانډ سي دا ستاسو په کار ترځي په کمپاوند وشي
خو بولین چې کوم کمانډ دی کنه دا بستا په کار راځي ٹھیک ده په دې کې بولین چې کوم کمانډ دی دا یوز کوو کنه دا مې سلیکټ کړی دی او بولین مې راوځي ٹھیک شو جو اول مې چلو کو اول مې دا موو کو دلته کې دا به څنګه پته لګي دا ټیک دی کنه صحیح ده نور یوز کو دا ګوره دا تارا یوز تو څون لري دي یو تر تر راځي کنه تاسو دا کوی باندې وسیله څه شو دې کې د تخکاری کنه زه اوس وایم چې زموږ سره شي د باندې ولې شي د اوبجیکټس ٹھیک ده یا پدې کې د دې مثال کے طور پر دا اوبجیکټ چې یا دین سبټریکټ شي یا څنګه دا اوبجیکټ دا سبټریکټ شي زه چې پدې کې پرس کا هول جوړ شي پرس کا صحیح ده نو زه چې هول جوړو مزه وسایم چې دا کوم اوبجیکټ چې دا پرس کا ا شو صحیح ده د دې نه وسو کې دا ماینس کې کنه ٹھیک ده پرس کا ما سو بولین ته نه وکړه بیا راغلم پیک اپ رن ویو ته مخو هغه نه مخکې بول اپشن څه سلیکټ کړی چې دا موږ سره کې سبټریکشن کیږي یو ځای کول وسرم شو صحیح ده پرس کا دا صرف یو एग्जांपल کوم سبټریکشن then the a na bas ke b minus ke no b object ko to sakuma select komo ayna same mun kawale ju da am minus kadave the minus ne law union the union example ka matlab dwane ho jayega dwane be ho jayegi to should pick up and b was dwane so should object sahi na kha zuba چې کوم دې خپل د مطابق چې یار څه شي پوره شیرینګ مو صحیح ده چې کم مون کول شي بل بمونږ راشو دینه پسو دغه تا سو شیپس په جوړو چې بای کی څه کمانډز راشي ٹھیک ده خو ماډیفایرز مونږ ویلو ځای مونږ چې ماډیفایرز دی او دا چې کوم دي ستاسو د مطابق کوم ماډیفایرز دی مونږ کور کوو ٹھیک ده کو تو نارمل ماډیفایرز ته وګورئ کنه ماډیفایر کې صرف دا ایډیم برابر ده ٹھیک ده چې تو صرف اپلای کی دا ماډیفایر پیرامیټر څه دي نه پرس کله مونږ یو بالکل ناشنا ماډیفایر راوغستو او پرس کله مونږ راوغستو بینډ راوغستو ٹھیک شو اوس بینډ ده ٹھیک ده اوس بینډ د په دې کې مطلب بینډ مطلب څه دی کګول کنه ها ټھیک شو نو بیا چې کوم دې په کوم انګل باندې کې نو صرف په داسې کې دا یې ځن سره څه چې دا به صرف ویډیوز کې اپلای کې دا ته پته لګی چې را موږ سره دې مطلب سره ٹھیک ده خو د زیات کورینګ لپاره موږ څه کوو دا ته ټیپ کړ کوم دې ته براشي ٹھیک ده زیات نالج حاصله دا ټول مکمل ایکسپلین شوی دی څونه تر ډیمکس دې مکمل ایکسپلین شوی دی پر تر موږ ته راو کریټ جیومټری تراو صحیح نه دا جیومټری کې دې ته مکمل एग्जांपल درکې نو نن موږ دا کلاس په دې کې واخلو چې صرف څه کمانډ سی شي ٹھیک نه کریټ جیومټری مطلب څه دی دلته کې چې موږ سره کوم کریټ پینل لې ٹھیک ده په دې کریټ پینل کې موږ سره دنه څه دي creating modifying objects کوم څنګه موږ object create کوو modify کوو ٹھیک شو لکه په دې باندې پوهیږئ چې کوم example دی درکړی زه به صرف دا ټاپک ایکسپلین کوم چې دې مطلب سره creating and modifying objects څه مطلب دی چې object راواخلا create کا او بیا به modify کوي ٹھیک شو دا موږ چې دې نه object راواغستو ٹھیک شو او بیا هم څه کو modify دې ته موږ سره creating modifying خدای لکه څه کړی theoretical لګي په ډیفت کې کړی ودی ٹھیک شو او دا موږ چې کوم دې کله راټول شو چې دا موږ کوو صحیح نه چې زه به کې لګ دا کلار سم صحیح چې کوم په موږ نه کړی یو زموږ سره جیومټری ټایپس کوم قسم جیومټری موږ کوي سټانډرډ پریمټیو زموږ سره 3D objects دي لکه سلندر وغیرہ ٹھیک شو دا موږ الریډي واضح کړی دی په ایکسټینډینګ کې سره لکه کمپلیکسي صحیح نه لکه زموږ سره آیل ټینک کې پکې دا موږ کړی دی کولیډر صحیح په کمپاوند objects کې زموږ سره لکه زموږ سره سکیټری دا سکیټر واسه کوم زموږ سره د انیمیشن سره تعلق ساتي دی چې کوم دې کنیکټ دی کنه دا شیپس په سره واخلې ګوره لکه تاسو एग्जांपल جو لوپ کنه ها کوم تاسو موږ په دا کې ملي کراس سیکشن کریټ کول لپاره کیږي نو چې په تر واخلې ګوره پر یو کمانډ ته نه ویلي تا تل کې راغلی چې یار عزیز د کومه تاسو طریقه څه مانه صحیح دا لوپ تر واسه ٹھیک شو و د دې لوپ مطلب سره 2 dimensional shapes دي صحیح ده زموږ سره د एग्जांपल تاسو ورته loop objects are 2 dimensional shapes extruded along a third axis so you can create a loop object from 2 or more existing spline objects صحیح ده one of these splines serve the path the remaining splines serve as a cross section صحیح ده زموږ سره کوم د 3 objects دي صحیح ده او پای کې کوم د یو object as a path کې کو 2 object بس کې هغه کوم د cross section کې دوه نه کېږي د ګور په دې باندې وس एग्जांपल څه کړی دا ټول ولې لګي اول به ټول نمک کې سو کې create a shape to be loop path نو دا به دې سو کې لګې نه بس په سره एग्जांपل خمه دا ته یو لاین جوړ کا
ٹھیک ده یا یو پات جوړ کړه چې کوم ته غواړئ صحیح ده هر یو object شي ته یې ځلاین دا کول بیا به صرف څه وکړې select a shape and use get path to assign a path to the loft صحیح ده هغه شیپ په چې کوم دی دا کې بیا به څه وکړې دویم شیپ په جوړ کې په هغه باندې چې کوم دی ماډیفایر اپلای کړي لوفټ که نه سوري دا اوس یو object شو او دا دویم object شو ٹھیک شو دا object سلیکټ شوی دا زموږ سره پات موجود دی ځینې ما سره واغوستو دی که نه مونږ اصل کې د کمپاؤنډ objects خبره کوم ماډیفایر خبره نه کوم ٹھیک شو په دې کې فرض کړه ما راوستو څه لوفټ مې راوستو خو دا لوفټ لپاره پکار دی زموږ سره دوه objects سلیکټ دي ٹھیک شو دوه objects سلیکټ دي او بیا به څه وکړو درې object به actually سلیکټ کوو که نه دې لپاره څو به سلیکټ کوو دوه دا زموږ سره وړاندې object شو لوفټ کمانډ دی ټیک شو او بیا اولنې خبره ده چې مونږ څه وکړو دې ته پات ورته وښیو ټیک شو دا object پکار دی خو object دپاره شرط دا دی چې زموږ سره spline والا object وي دې خبره باندې نه پوهېږه ور چې کله زه دا object سلیکټ کوم څه کلیک شوی دا object سلیکټ کوم او زه دلته راځم دا کمانډ باندې دا په څه باندې پلی کېږي په spline باندې spline مطلب څه دی لاینز والا دلته کې چې کوم 2D shapes دي ټیک شو ښکاري نو یو به سلیکټ کړې بیا به چې کوم دی درېم سره سلیکټ کړې او هغه به څه کوي کمانډ به اپلای کړه خو دلته کې راته څه کړي واضحه کړي زه په دې باندې نارملي فوکس کوم چې یو به څه وکړې پات سلیکټ کړي بیا به دا وکړې بیا به دا وکړې نو که ستا داسې څیز راځي نو په دې طریقه به لرنینګ کوي ټیک شو دې به تاله څه درکړي اګزامپل درکړي ټیک ده که ته بیا په ډیټیل کې یو څیز کتل غواړې ته ګوره دا ویلې ان د کریټ پینل ته لاړ شه پای کې جیومټري وه پای کې چې کوم دی کمپاؤنډ objects وه بیا پای کې ډراپ ډاون لیست و که نه پای کې کریټ میتھډ رول آؤٹ وراو صحیح ده رول آؤٹ خبره چې موږ په اول کې کوم کړی وه صحیح ده دا موږ دې لپاره کړو موو کاپي او انسټنس دا کریټ ا شیپ اف په دې اړې باندې پوه شوې هیلپ په چې کوم دی سره ورسې ډېر ضروري ټیک شو اوس فار ایگزامپل موږ ماډیفایر زده کوو صحیح ده ماډیفایر زده کوو په ماډیفایر کې زموږ سره دا ماډیفایر دي ټیک شو بیا په ماډیفایر کې زه راغلم دې ته ٹھیک شو ماډیفایر نارمل اگزامپل په بدل سره یو object راغلی او هغې باندې څه وکړي چینجز پکې وکړي صحیح ده و زموږ سره کم لیست هلته د ماډیفایرز دي ټیک شو هغه زه واضحه کول غواړم ټیک شو زموږ سره دا object space modifiers دي ټیک شو دا کوم زیات دي دې ته اوس که ته وګورې اخره ماډیفایر دا دی ټیک شو هر یو چې ته راغلی که نه ته مکمل اگزامپل ښایي چې یاره دې بس چل کوي ټیک ده دا خو ساده چې کوم دی اگزامپل دی صرف مومنټ کوي او دا سکیلینګ کوي ټیک ده که مونږ راشو او وګورو ته پکې نور اگزامپلز وګوره خو زه فرض که راشم تا الریډي یو ولیدو بینډ والا اگزامپل تا ولیدو که نه ٹھیک شو ښکاري ده د دې د ایلسټریشن نه پته لګي بینډ به څه چل کوي ٹھیک شو بیا که ته ویډیو سره اویلیبل ته په ویډیو هم کتلی شي ګوره اوس سره ویډیو اویلیبل دی دې ته ګوره اوس سره ویډیو اویلیبل ده ته په دې باندې څه وکړې هغه ویډیو وګورې دا object select شو ٹھیک شو پیچر ته لاړو بینډ سلیکټ کو دا روټیشن طریقې زده کړي صحیح شو د لرنینګ دپاره ستا سره چې کوم اوس آپشن دی ستا سره ټایم نشته صحیح ده تو به څه کوې دا طریقې به لګي واضح ده اوس مثال کے طور بل ماډیفایر دی که نه بی ول ماډیفایر دی ټیک شو بی ول خو الریډي مونږ په ادا کې کړو دا اوس نه آیډي په مثال کے طور ته اوس ویډیو ګورې کاږه باندې ویډیو اویلیبل ٹھیک ہے ویډیو نه نو ته مو ګورې نو آسان خبره ده تا ته دلته کې ویلي چې ډیول ماډیفایر ایکسپورټ کوي او شیپ سری درې بچ کو باندې پس بیسي او به پلیټ خو بیا و دریم ایچ بسی راوند وي نم کړو نم کړه دا object دی سیده دا ما څه کو بل دا جوړ اگزامپل کوم چې دا فایل سیده فایل ولا مو ورکو ٹھیک شو دا ما سلیکټ کو ٹھیک شو او زه ما د ایکسټروډ په ځای بی ولیکه ٹھیک شو وګوره دا به ایکسټروډ کی ٹھیک شو بیا په اخر کې څه کی دا خبره دې کړې ٹھیک شو دا مونږ دلته کې مو کو ټیک شو خو بیل زموږ سره یو ماډیفایر دی ټیک ده هغه مونږ یې ایز ا ماډیفایر مونږ کتلی شو ټیک شو ایز ا ماډیفایر یې وګورئ موږ سره یو ماډیفایر دغه ته موږ څه وایو بی ول وایو دا بینډ دی بی کشته
اوکې چې دلته کې نشته ټیک شو زه ماډیفایر مو خبره کوله کې موږ دا کوم نوټس ته وکتل کنه خو چې ماډیفایر از ماډیفایر کې کنه مطلب سره ماډیفایر ته ولاړ شي بیا به کې سک سلیکټ کړي وای بي ول سلیکټ کړي کنه اوس ګور چې ولې نشته دلته کې یو تر په یو څه ځکه خوشته یاري کوم موږ زده کړی یار بي ول د سکار کوي خو دلته کې دی ورکړه چې بي ول چې دی یو شیپ په سلیکټ کې ماډیفایر پینل ته ولاړ شي ماډیفایر لیست وګورئ بیا وګورئ دا وګورئ د شیپ سلیکټ شوی دی ماډیفایر لیست لاړو په دې کې موږ څه ګورو بي ول ګورو په بي باندې پکې نه دی موجود خو لکه دا انټرفیس چینج کیږي کنه ډاکومنټیشن هغه جوړی کنه د دې وجه نه اوس کوم دی بي ول په هغه کې اویلیبل دی په الریډي په ایډیټ فایل کې اویلیبل دی ګوره دا کوم ماډیفایر چې دا موږ دي سر وایي چې کوم یو اپلای کوو به کیه ګوره دا موږ سره کې د دې نه دا ګوره د افیکټ ریجن ماډیفایر از ایډل فار سمپل انیمیټډ افیکټس صحیح ټیک شو انیمیټډ افیکټس تاسو دونه پته ولرئ چې دا ستا انیمیشن دی نو دې نه موږ څه کوو دا اسکیپ صحیح دا هولډر ماډیفایر چې دې سم سره سکے دې وګوره to collect different custom attributes and an attribute holder modifier صحیح ده زموږ سره بسو کې اول به ټول نمخ یو سمال باکس سیټ اول په دې ایډیا باندې پوه چې دا تغیر سره بار کوي کار attribute holder modifier is an empty modifier that provides readily accessible user interface to modify panel to which you can add custom attribute. It has no user interface of its own. The interface consists of solely attributes you assign. وګوره زموږ سره هولډ خبره مونږ کوله کنه هولډ مونږ سره بار کړو کمانډ هولډ پیج صحیح دا ماډیفایر اوس داګه سره ریلیټ دی چې زموږ سره اټریبیوټس تا او سره اون کې چې دې سی پی سټور ٹھیک ده د بینډ ماډیفایر چې دی چې کوم زموږ سره شیپس کاری کنه غستا دي چې کوم مخامخ شیپس کاری کنه بینډ دې لپاره یو شو بي ولوم ماځي شو کنه بي ولوم ماځي هو بل پاره کې پاره کې سی وس کیمرا میپ ماډیفایر چې دی کنه زموږ سره یو کیمرا دا کیمرې په لوک کې موږ څه کو پکچر اپلای کوو ٹھیک شو زموږ سره دا کیمرې نظر دی کنه پاره باندې موږ یو مثال के तौर पर राणा तियारा पाग वगैरह अप्लाई कोन वगैरह पर यूज किन दा सर अच्छा होता करते हैं एनिमेशन होता करते हैं जमुन सर द ऑब्जेक्ट चिकल मुंग एडिटिंग को ठीक छो दा दिले वापस राजू खान द ऑब्जेक्ट चिकल मुंग एडिटिंग को ठीक छो मुंग यो वेलो एडिट फाली सही बलम सो वेलो बलम सनो वेलो ता व्हिच एडिट मेश दा मुंग सर सर वारे ठीक तो दस यू हां ठीक छो राजू वगैरह खान देवाला आइडिया دا صحیح ده زموږ سره یو قسم د شیپس دي هغه ته موږ سره سپلاینز وایو چې سپلاینز موږ سره د لاین نه جوړ دي د شیپس په دې د سي شیپس دي صحیح ده زموږ سره مثال په تور باکس دی په دې کې موږ سره سیکشنز دي صحیح جو چې کله موږ د دې نه پالیګان جوړ کړو صحیح ده څه جوړ کړو پالیګان جوړ کړو دا یو سیکشن چې دا بس ته کنورټ کی پالیګان ته ٹھیک ہے پالیګان موږ سره صحیح هر څو وټه سیستم سره پالیګان وایي ٹھیک ہے و زموږ سره د دې شیپ نه موږ پالیګان نه جوړو بلکې څه ته جوړو میش ته جوړو صحیح ده ایډیټ والا کمانډ سره ایډیټ ٹھیک شو ایډیټ پالی هدي کتل ہوگا نه ما څو کو ایډیټ میش ٹھیک شو و وګوره په میش کې زموږ سره صحیح حساب دی چې دا ما دل کې سلیکټ کوم دا زموږ سره یو میش دی ٹھیک شو میش مور کمپلیکس دی دا غنا د پالیګان ٹھیک شو په دې کې ګورم موږ سره ورټکس لیول ته لاړ شم موږ سره ورټکس لیول دی ٹھیک شو دا یو ورټکس لیول د شیپس ټایپس دي ٹھیک شو یو ته موږ سره میش وایو بل ته موږ سره پالیګان وایو ٹھیک شو چې کله موږ سره یو شیپ میش والی یو شیپ سپلاین یا موږ دا مطابق एडिट का ठीक छो दा मॉडिफायर्स पे किस देरे पार एडिट वाला है ठीक है स्टॉप आर्किटेक्चर कार की वक्त तो सही यूज के मोस्टली तो सही यूज के पाली यूज के ठीक है इसका स्टार आर्किटेक्चर चिकन दे टोल द पाली ने जोड़ दे भाई ये पोश है हम को दे वीडियो की डिस्कस ला हम जल्द की पे पॉलीगॉन के मॉडिफायर्स करा दे कि कम कराया छो मंग समझ खबर कॉल दा मरा वासो सही ना دا زموږ سره میش ریلیټډ دی دا سیز نه ځکه موږ دا سکیپ کوو په دې ټایم کې صحیح و زموږ سره بل یو سیز دی دا اوس کلوت ریلیټډ دی صحیح
زموږ سره کریکټر جوړیږي او هغې له چې کوم دی څه کې مثال په طور پر ډریسینګ ولګي لکه څنګه چې دې له کړی دی نه نو کلوث ریلیټډ ماډیفایرز دي ٹھیک ہے نو هغه بیا یوز کړئ نو دا ستا ایریا نه ده ٹھیک ده کلوث ریلیټډ ستا ایریا ده نه سلیکشن اوس کراس سیکشن ماډیفایر چې زموږ سره څه کوي یو سکینر اخلي صحیح ده ملټیپل سپلاینز دي د هغې نه مونږ چې وختي کراس سیکشن خبره کول نو هغه د اپروپریټ هغه سپلاینز لیول دی ٹھیک ده چې کوم دا 2D لیول نه دی هغه دی 3D لیول فوکس ده موږ سره میش ته هغه ډیلیټ کول دي یا یو سپلاین دی هغه ډیلیټ کول دي ټیک شو هغه لپاره د ماډیفایرز دی ٹھیک ده موږ سره ګوره دا میش دی که نه د اگزامپل تاسو سره په دې کې ګوره دا ښکاري دوستو چې دا ځای کې ډیلیټ شي ٹھیک شو چې دا ځای ډیلیټ کې د هغې لپاره به ډیلیټ میش ماډیفایر به اپلای کړي نو څه به شي ډیلیټ کړي خو دا ستاره دغه نه بهر دی موږ لاندې دا کلوز شو ٹھیک شو په دې ځای کې راغلو ایډیټ فایل یې ښکاره شو پکې نشته ګوره ایکسکلوډ ماډیفایر خو څنګه ایکسکلوډ داسې نارمل درته ایز ا ماډیفایر به کوم پوهېږي که نه خو دلته کې ماډیفایر به ایز ا ماډیفایر بني صحیح ده لکه زموږ سره شیپ دی که نه صحیح ده دلته کې ګوره ماډیفایر کوم یو ایکسکلوډ د دې نه به څه شي ختم شوي دی چې هلته کې څه شی پای کې الریډي اویلیبل دی او که نه ایکسکلوډ پکې شته دا هغه ایکسکلوډ دی صحیح ده FFD دا ګوره صحیح ده دا اوس تاسو سره به څه دی اهم دی صحیح ده کله چې موږ یو کمپلیکس شیپ جوړ کړو صحیح ده اوس دا کمپلیکس شیپ دی فرض کړئ زموږ سره دا په دې کیس کې دا کمپلیکس شیپ دی که نه دې نه بار تر وځو دې باندې یو ډبل کلیک وکړئ صحیح ده چې راوځي دی دا کمپلیکس شیپ دی که نه ٹھیک ده زه اوس په دې باندې صحیح اپلای کوم FFD دا ماډیفایر دی صحیح ده اوس FFD زموږ سره څو قسمه دي FFD 2x2 او 3x2 فلحال موږ څه کوو 2x2 کو صحیح ده په دې کې دا کمال دی که نه FFD کې په دې ویډیوز سره راشي یو زموږ سره د دې دا کوم سیټینګ سیسټم کې به بدل کېږي زموږ سره سورس والیوم دی د دې ویډیو نه چې کله په دې FFD دغه شو که نه اپلای شو مین آیډیا ده زموږ سره اوس ته د دې سکیلینګ کوه ٹھیک شو دا یو سلیکټ کړو دا فایند ٹھیک شو چې اوس د دې سکیلینګ کې په دې یو پوینټ باندې ګوره ده نو دې به هغسې ازادانه سکیلینګ د دې نه کېږي صحیح ده په ده باندې الریډي څه شو یو بل ماډیفایر اپلای شو هغه ماډیفایر د ده نه څه جوړ کړو تو اوس چې کله نارملي تا دا موو کوو یا تا به روټیټ کوو د آبجیکټ که نه په دې لیول باندې تا به داسې روټیټ کوو که نه دې به څه کېدو د خپل مطابق کېدو اوس به د چا مطابق کېږي د 2x2 مطابق کېږي لکه ته اوس کوم دی دا غټه دا به 2x2 مطابق کېږي صحیح ده که تا چې کوم دی فرض کړې په دې باندې روټیټ اپلای کوو دې به چا مطابق دي د 2x2 مطابق کېږي شیپ کمپلیکس دی لکه ګوره زموږ سره 2x2 مطلب سره دا شیپ ون ایز ا 2x2 کو صحیح ده ایز ا 2x2 آبجیکټ صحیح ده اوس چې کله ته د دې دا منځ یا دا سایډ چې دا ته چینج کړي دا به نه چینج کېږي بلکې څنګه به چینج کېږي ټول شیپ ایز ا داسې کنسیډر کېږي ایز ا 2x2 ریکټینګل ٹھیک ده چې کوم دی که ته 3x3 راواخلې که نه بیا به ته لږ واضح شي دا ما ډیلیټ کو فرض کړې دلته کې راغلم ماډیفایر داسې مې و FFD مې و کم یو فرق 4x4 مې و صحیح ده اوس په دې کې موږ سره کمپلیکس دي که نه نور کمپلیکس دی که نه بس دا ما سلیکټ کړی دی او بینډ پې اپلای شوی بینډ ما لږ ساته لرې کوم دا بولین پې اپلای شوی بولین خیر دی که نه صحیح ده فرض کړه دا ته هم لرې کېنزل کولی شو فلحال ما داسې پرېښود اوس زموږ سره تو چې کله مومنټ کې ستا سره څه دي دغه پوینټس دي که نه تو به چې کله سکیلینګ کې که نه په اصل کې دا ایډیټیبل فایل پکار دی ټیک شو کنورټ شو ایډیټیبل فایل پکار دی بیا چې څه وکړې بیا پې دغه FFD اپلای کړې نو زموږ سره چې کوم مومنټ کېږي یا کوم اپریشنس کېږي نو هغه به څه کېږي د په دې صرف د بهر پوینټس کوم قریب به کېږي ٹھیک ده FFD بیسیکلی څه کوي ستا چې کوم نارمل مومنټ کېږي چې کله زموږ سره ایډیټیبل فایل اپلای شوي نو هغه مومنټ کنټرول کوي ٹھیک ده څه ته کنټرول کوي هغه پوینټس ته کوم پوینټس دې سره صحیح ده
لکه ته چې اوس کې مثال کے طور پر سکیلینګ کې په ایډیټ فایل موډ کې لاړ شم ایډیټ فایل موډ ته دا ماډیفایر به ختم کوم کنه موږ سره اصل کې دا یو بولینګ آبجیکټ دی کنه بولین دی دا به کنورټ کوم ٹھیک شو و زموږ سره ایډیټ کیږي په هر یو لیول ایډیټ کیږي نه شو پر ما پالیګان لیول خدا زموږ سره پالیګان دي دام پالیګان دي ٹھیک ده خو دا پالیګان دي ٹھیک شو دوستو چې په دې باندې ما سی پلی کو سره افیکټ डी مو سره پلی 4x4 ٹھیک شو و زموږ سره چې موږ مومنت کو یا دا زموږ سره ایډیټ کو ٹھیک ده بس یې کنټرول دی لګورم کنفیوز شو ګور دی एग्जांपल ته ګورم موږ په الفاظو کې صحیح وي خو پلان نه کو کنه ٹھیک شو دا موږ سره سره د دې نه بار تروزه ٹھیک شو فول سکرین کو دا یو شیپ دی ٹھیک شو یو سم په دې باندې څو کا اف डी اپلای کا ٹھیک ده او کم یو بي اپلای کا ما وی چې نارمل چې کوم موومېنټ کیږي هغه بس کې هغه باندې کنټرول کوي ٹھیک شو دې بچ کوم تاسو لور پوینټس پکې اف डी وړاندې واغستو ټھیک شو لکه 2/2 دی واغستو ٹھیک شو دې باندې مطابق اوس موومېنټ کې ټھیک شو دا گیس مو پیراغله صحیح ده کاری په دې کې اصل کې زموږ سره دا پوینټس خري دا وړه کاری دا یې ټھیک شو دا مونږ اصل کې سلیکټ کونو الګ نو سره کار کیږي کنټرول پوینټ سره واغسته دی نه ٹھیک شو اوس ګور په دې باندې کلیک کیږي تو څه کولای شو ګور دا مو کولای شو دا سلیکټ کو وسته دی نو مو را واغسته ٹھیک ده نارمل چې کله موومېنټ کو صحیح ده نو سره ایډیټ فایل چې مونږ سلیکټ کونو سره بس کیږي هر یو ورټکس په موډ اوس زموږ سره 4x4 په موومېنټ کیږي اپریشن چې کوم کیږي نو 4x4 وکیږي دی پوینټ مطابق کیږي اوس د دې په موږ کوم ماډیفایر واخلو اوس ما ته وایم تینې چې کوم په دې صرف په بکسي پوینټس پسې واکیږي اوس به موږ سره موومېنټ په کم ځای کیږي اپریشن چې کوم دی په هر پوینټ باندې نه په کار د ستاسو سره صرف دلته کې دا کنټرول پوینټس ته نه خای او چې کله ته اپریشن کول غواړې کنه وخت زموږ کنټرول پوینټس کوم دی میسو اوس ما سو کو دی باندې راوځي صحیح نه په دې هر یو پوینټ باندې موږ څه کولی شو ट्रांसफॉर्मेशन कोल صحیح دې ته موږ سو اف डी سیریز والے کوم ټول چیزیں صرف پوائنٹس پر آتے ہیں ہاں لید هم ویل اور لید خاص زبردست چیز دی نه ورته یو لاین دې سره دا کو دي وګورئ ٹھیک شو او بیا دې سو کو دا ویډیو کې موجود ده دې ویډیو دوه ورته مونږ کړم ٹھیک شو سویپ شنکار شنکار के संच बाटो के टाइयो कमांड है का बेसिकली यो दम होगा ना ठीक शो دا چې کله زموږ سره چې ګندې زموږ سره یو شیپ یې کنه او لکه اوس دا شیپ داسې دی صحیح او زه څه کوم هغه چې کوم دی کنورټ کوم ټیک ده چې زموږ سره څه شي لیټیسز ښکاري لکه څنګه چې زموږ سره وختي کنټرول پوینټس ښکاري ده کنه یو زموږ سره کنټرول پوینټس دي دې ته ګوره کنټرول پوینټس وګورئ د لیټیسز سلیکټ کوم تا ته ښکاري دا لیټیسز دي دننه ٹھیک ده نو که زه اوس لیټیس مو کوم نو زموږ سره څه دا چې لیټیس دی نو زموږ سره یو شیپ کاري چې هغې باندې څه کوم دا لیټیسز اپلای کوم د سیسټم باندې کوم صحیح ده د هغې لپاره موږ کوم ماډیفایر استعمالوو دا لیټیس والا ٹھیک ده mirror modifier important है सही तरह का काम होता है पर कहता है ये शेप जोड़ कर दे ठीक शो और तो सके तो इस वजह से डुप्लीकेट हुआ बस सिर्फ mirror रिप्लाई को लेकिन और से नहीं हां एकदम सरा तारा बसंग बतले सीधा मा रोटेट को पर इस करे जमा सर यो शेप जोड़ो मा स्टैंडर्ड यो बॉक्स शो ठीक शो او بیا مې څه وکړو اټوګریډان او یوټیوب مې راواغستو ٹھیک شو داسې دا یو شیپ مې وکړو یو څه هم چې د دې نه څه شي اول خو دا کمباین کول غواړي ٹھیک ده څنګه کمباین کوم ماته ووایه یونین compound objects
بولین او بیا چې کوم دی په بولین کې به کار څه نه ښایي already بنه ښایي چې موږ چینج کړی وو او بیا پیک او پرنټ بي چې یو ځای شو په زموږ سره دا یو object consider کېږي که نه نو موږ اوس کولی چې د دې نه څه وکړو mirror وباسو صحیح ده کوم object چې زموږ سره جوړ شو که نه د دې نه زه mirror نارمل لا وړاندې نه مې مستی شو خو صرف تا ته پته بیا نه لګېده که نه چې دا څنګه سره شوی mirror شوی دی که نه ٹھیک شو اوس دا mirror چې کوم ووتو که نه دا به څه کول غواړي دا اوس په کوم یو سیکشن کوم انداز باندې کېږي په ایکس واي باندې کېږي په څه باندې کېږي ټیک ده فرض کړئ ما څه وایي په دې باندې کېږي په ایکس باندې کېږي او بیا ټایپ یې سره کاپي دی ټیک شو یو ته اوس وایي چې کاپي نه دی انسټنس نه هغه بیا دغسې او موو به کوي صرف صحیح ته پته ولګي اوس که ته هغه مومنټ هغه اپسیټ چینج کول غواړې نو دې چینج کولی شې خو دا ایکس تا چینج کړو ته وایي چې واي اپسیټ هم دی ټیک شو ښکاري دې ته موږ څه وایو mirror وایو mirror clone ټیک ده او بیا ورپسې چې کوم دی ارې دا تقریبا ټول څه کوي یو شان کار کوي بالکل یو شان کار کوي ګوره یو د موږ سره ټربو سموت ټیک شو موږ څه ویلو ټربو سموت ویلو ټربو سموت موږ سره څه کولی سموت کول خو ټربو سموت کې او په نارمل سموت کې لږ فرق دی صحیح ده لکه زموږ سره ټربو سموت دی ټیک شو دې سموتنس لږ سیوا کوي ټیک شو که اوس مثال کې الریډي یو object سموت دی او موږ پالشینګ شانتي کوو که نه هغې لپاره موږ څه استعمالو سموت صحیح ده اوس په دې سموت کې به دا لیولز دي لیول 2 دی صحیح ده لیول 3 دی صحیح ده ته چې کوم لیول استعمالول غواړې خو دا زیات به خو نه ځي ځکه چې میموري کنزیوم کوي ټیک ده په کار ستا سیسټم فاسټ پوه شوې سموت او انیمیشن سکویز ماډیفایر خو به زموږ سره څه کوي صرف سکویزینګ دی سکویزینګ پیژنې دا یو شیپ دی فرض کړه دا زه راواوسو ټیک شو او په دې باندې ماډیفایر الریډي کړی دی ډیلیټ کړم ټیک شو او فرض کړه ما په دې باندې څه اپلای کړو سکویز اپلای کړو بیا په دې کې زموږ سره څه دی پوینټس دي چې څنګه سکویز کول غواړئ ټیک شو دې کې مثلا ګیزمو سلیکټ یا سنټر سلیکټ کړئ ټیک شو بیا په دې کې اماونټ اور سکویزینګ څونه کوي ټیک شو دې باندې الریډي یو بل ماډیفایر هم دی کنه دې صحیح ده کیږي کنه سکویزینګ دا مو سکویزینګ وایي دغه هم کړی و د زموږ سره دا شیپ دی ټیک شو چې په دې باندې ټسلیټ ماډیفایر اپلای کړئ به تاسو کې داسې شیپ پکې جوړ اځه کې سبا کې جوړای سیکشنز پکې جوړ ٹھیک ده دې ټرای کړئ هغه کوم اټوکیډ والا کوم دغه چې نارمل سیستم چې کوم چې کله موږ 2D شیپس راولو سپلاینز د 2D شیپس کې کار کوو کنه غلطه کې بیا زموږ سره څه ټریننګ کوي ټریننګ به نه هغه د پارک ماډیفایر ټربو سموث هم کړو کنه اوس ټرن ټو میش زموږ سره الریډي یو object د دې سره په ټیبل فایل کې د موږ سره کوم چې دا میش کنورټ شي ټرن ټو پالی ټو پیج او ټرن ټو پالی درې ونه شیپس هغه ټایپس دي او هغه کې څه کوي دی یو نه بلتا اړول دي صحیح ټویسټ زموږ سره څه کوي ګوره زموږ سره اوریجنل object دی بیا ته ګوره ټویسټ کړی ٹھیک ہے فرض کړه دا object راوستو دې نه دا ختم کا کوم ماډیفایر راوستو twist شو अब ऐसे अब सर रिव्यू चेंज कर दी ट्विस्टिंग दबा ठीक है ना और दादा सर ऑब्जेक्ट है देखिए वो सो दाम चेंज हो गया एक्स वाई जी चेंज करवा गया जब हमने देखिए दा वैल्यू चेंज करवा ठीक है
بیا دلته دا ویډیو کوم دوی به څنګه سره کې ټویسټینګ کوي دا اوبجیکټ سره چې ډېر کمپلیکس دي الریډي به کې ډېر سیکشنز سره یو ټولي موږ بل طرف راړو به د 3D کو ځکه ګوره اټوکیټ کې تا کار کو پرس کوي کنه دا وستا کوېشن دی ګوره ماډیفایرز کې نور څه نشته چې کوم چې سره ریلیټډ ماډیفایرز دي ما څه کړه ور ریویو درکړه دا چې کوم ستا ماډیفایرز دي کنه کوم وخت چې دی ګوره دا نور ماډیفایر چې دي دا د یو د بل نه دی نه کوم چې کوم کې سټیپ کړه سو کې انیمیشن ریلیټډ سو لکه دې ګوره دا وسوم سره ګوره یو ډبلیو میپینګ دی کنه دا کریکټر دی اوس چې کوم دی چې زموږ سره دا شیپ دی کنه تو اوس به چې په دې باندې شي په دې یو ایمیج اپلای شي په دې بل ایمیج اپلای شي په دې بل ایمیج اپلای شي ٹھیک شو هغه ایمیج اکچولی سي ستاسو فوټوشاپ کې دا ډیزاین کړی د یو میپ جوړه خو یو زبردست ډیزاین والا میپ هغه ته اپلای کړي اوس مونږ خبرو کو دا 2D ٹھیک شو اول نمبر خبره په دلته کې 2D جوړول شي دا ستاسو لاین دی ٹھیک ده صحیح ده تا لاین راوغستو په کار چې ته په 2D کې کار کین په کار چرته وړي ټاپ ته وړي ټاپ په سره صحیح ده تو چې دا اوبجیکټ کوم دي زه ته کنورټ کوم بیا 3D ته کنورټ کوم فرض کړئ ما واغستو زه اوس وایم چې دا زموږ سره چې کله زه دا مومنټ کوم دا زموږ سره د دې مطابق دي دا کم ګریډ چې دي صحیح ده نو زه به کم یوان کوم کم یو بټا سنیپ پان کوم صحیح ده ته ګوره زه چې کله ډرایینګ کوم دا ګوره هم دا زموږ سره لاین دی ټیک ده استه ته خیم چې زموږ سره دلته کې موږ 2D شیپ جوړ کړو هغه موږ څنګه 3D کولی شو بیا ته په آیډیا باندې پوه شئ چې اټوکیټ هغه دې څه کنسیډر کوي سپلاین کنسیډر کوي دا شیپ شو اوس دا شیپ تاسو کو فرض کړه دا تا باندې کو ٹھیک شو نارمل شیپ شو کنه د دې شیپ باندې به تاسو اپلای کې ماډیفایر اپلای کې کوم قسم څه پته راوځي دا به شي ایډیټ پالی به اپلای کې بیا ایکسپورټ کی ٹھیک شو دا به سره څه شي دا به 3D شي ٹھیک ده آیډیا باندې پوه شوې وزم سره دا ریکټنګل دی ٹھیک شو زه څنګه دا 3D شي صحیح ده نو څه ته ولاړ شم دا زموږ سره سلیکټ شوی دی وته چې کلم دا کې نو په کار چې زموږ سره یو مثال کے طور پر پدې کې دن نه بره دا زموږ سره یو ریکټنګل دی زموږ پدې کې دن نه بل ریکټنګل دی اسی دا एग्जांपल درکوم صحیح دا زموږ سره شو دا ریکټنګل کوبل ٹھیک شو بیا می لګ شانتي سکو مو کو لګ سکیل کما ایکسپاند اصل کې هغه کوم ټوکن نه چې تنه اشاره وړه په دې ډیزاین کې نه مطلب وګوره اصل کې ما سنیپ آن کړی کنه مومنټس آزاد نه کی په دې ډیزاین کې نه ذکرې دا اصل کې وال نه ٹھیک شو ول دا اوبجیکټ موږ راوغستو ٹھیک شو او دا می څه ته کنورټ کو فرض کړئ ایډیټیبل فایل ده نه فرض کما دا څه په فعل حل کله دا ایډیټ کوم کنه دا څنګه سپلاین نه په کار څه کوم ایډیټ سپلاین ٹھیک شو اوس سپلاین کې دا کمال دی چې موږ سره وسه شي په دا یو څه نه دا به موږ ایډیټ کولی شو کوم موږ سره کوم سپلاین دی ٹھیک یا ورټکس لیول ایډیټ کولی ٹھیک شو فرض کما ورټکس لیول باندې دغه ایډیټینګ وکړه اوس په پایډي باندې پوه شوی شیپ زموږ سره سپلاین یې هغه پر بیډ سپلاین راځي ٹھیک شو اوس زموږ سره دا شیپ ریډي شو ٹھیک شو ریډي دی صحیح ده تو به څه کومه کنورټ کما دې کې نم کولای کوم دې کې په کم یو باندې پر لګم دې کې نم کولای کوم فرست ٹھیک شو زموږ سره پیسې بلای کومګه ایډیټ فایل بلای کوم اوس دې شیپ ته ګوره دا ما راوغستو او دلته کې لاړم هم سلیکټ کړی دی ایډیټ فایل ښایي په دې کې به زموږ سره دا ځایونه صحیح فایل لاړ شو فایلګان لیول دی که نه دا به لږ رانږدې کړي ځان ته صحیح ده سیکشنې به کمې دي کمې پکې دا جوړ کړي یو پکې دا سیکشن دی ټول ایز ا هول پکې دا سیکشن دی که نه نو ته اوس په دې باندې څه کولی شي ایکسکلوډینګ او څه کولی شي زه اوس فرض کړه په دې باندې څه وکړم انسیټینګ وکړم فرض کړئ
انسټ باندې په وای کنه پر سدا ماینډ سیټینګ اول لا خبر وشه انا objects کول پکاو کمباین کول پکاو دی ټول نو مخکې کمباین کمبینیشن طریقه سره یونین ټیک شو چې دا ته کمباین کینو بیا به موږ سره په دې باندې باغ ایډیټینګ وکړو اصل کې ستا غوال چې دا به څه ایکسکلود کړي پوه شو اوس تاسو سره به از سره شي صرف ریفرنس راشي ته به د هغې مطابق کار وکړي داسې به کې کمانډ چې موږ څوک ټول شیپس وکړو ډایرکټ بره کړو صحیح ده आइडिया सर बिल्कुल होगी सेम अंदर स्केल ट्रेनिंग की सपोज मिसाल का तौर पर तारा राउंड में ऑटोकेट खोला हो पदे आइडिया मैंने पूछा कि मुंबई शेप सको एक्चुअली या 3D ते कन्वर्ट को 3D ते मुझे कन्वर्ट को अवल शेप कंबाइन का अवल की कंबाइन क्वालिटी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन का यूनियन का दोनों कंबाइन शो गया बताने पास हो एडिट फाइल कन्वर्ट को सिंपली एडिटिंग कर दूंगा बस मुंगा जल्दी की वो सैंपल यो रूम मुड़ो जो ऑटोकेड ना अब आगे पूरी जगह 3D अगर बता सन कंसीडर क्या अब बता इज स्प्लाइन पूरी 3D max Perslema Perslema entra osso dicho sta buona la condicio شو دا زموږ سره سیمپل ډرایوینګ شو دا زه اوس وړم هلته کې خو زه اوس هم چې ستاسو د هغه مطابق چې کوم دی ما دا راوستو دې نه څه وکړم اپسیټ هلو وعلیکم السلام او دی جی 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 وای دا څه دی میرر دی اپسیټ شو specify distance څومره distance ورور کوم پرسه څنګه The start programming sir. The selection very. We have also come. These you click on. Sure. Hello. First damage. About the AutoCAD show करना. ये शो. ये simple सा नगर कार शो. बुंगला सो कुछ सेव को. पर सर मैं पर ड्राइविंग मानी सेव को पर स्टार में से कुछ चीज़ पास आने रहा ऑफलाइन था ये ड्राइविंग मान शो मुंग सिर्फ पात्र ड्राइविंग की दल वार्ड करना जितने में पसंद आ रहा है टाइम वन को शेप ठीक शो फाइल तरह वाला मौसम में इंपोर्ट ये क्या फॉर्मेट से ना खाला लड़े से नमूने सिर्फ 17 डेस्कटॉप लड़ डेस्कटॉप से हो जाएगा ड्राइविंग किनो ड्राइविंग वन किनो होगा ना DWG वो सिकला था इंपोर्ट के कहना देता था वही अल्टे की सिम यूनिट्स यूज करी था ठीक है ये टूल खबर का क्या बोल रहे सिकला राज से जिधर तक राइशन मतलब अल्टे की नोट्स से प्लेगर टूल से देगा लेकिन मासो एप्लीकेशन डेवलपमेंट याद है ना सॉरी उमा का शेप ते जल्दी करा करे तो इसका लेवल पे थी बिगिनर तो सुगो रहेगा ना डी से कंसीडर करिए बिगिनर लेवल दे पूछो गोदो से जिदा सेशन और सीधी शिया सब ना दे 10,000 रुपए किसी ओपन क्लास में देता समझे हम सर आपके ड्यूरेशन 15 2 मियाष्टी कनेक्शन पे किनिश तबली बाजू में ना कनेक्ट नहीं दिखा ना 10,000 रुपए किसी दे आइडिया था कर ठीक है और बल्ले को रचिकला मुंगे एडिटिंग को स्प्लाइन ठीक है स्प्लाइन रास्ते दिखला जो स्प्लाइन एडिटिंग को करना देना इलावा
ډیلیټ کې په حساب کې یو نیو میاشت به په دې کې هم سره د دې خپل کمانډز دي ٹھیک شو بیکاز ویلډینګ دی زو سویم چې دا ویلډ کاو دا کنه نو ټول په کې سړي دي کمانډز دي یا په موږ سره وګوره دا د بیزی او دا خو به نه لري ټوکېټ نو په وایي چې موږ سره مثال درو ورټکس سلیکټ شوی دی دا زه سوچم چې دا زو موکوما خو از ا بیزی اره موکوما روټیټ کوم سوري بیزی چې د روټیشن کې پکار راځي نو و چې کله موږ روټیشن کوو دا چې کوم کمانډز دي کنه نو غوځي دا ټول اپلای کړه نه خیره به وګوره 2D دی کنه او ځنه صرف ګوره چې موږ سره سړي خو ورلد کمانډ دی موږ یې سره کې دی پات راغلو موږ سره سړي دو کمانډز دو ورټکس څه کو یو ځای کوو نو موږ سره څه کمانډ استعمالو ورلد به استعمالو خیره اگر دا دو دغه دی کنه ما څه کو سلیکټ ورټکس ورلد دی ٹھیک شو دا ورټکس ته او بل وسره سلیکټ کړو چې دا سره ورلد کوم نو سبا کې ورلد وای او دا موږ سره په سپلاین لیول باندې کار دی आइडिया बड़ी शेप बस शेप सिर्फ से तो कॉल वाली 3D की शेप कॉल वाली ठीक है तो बड़ी स्टॉप को बेच कम दे सिर्फ स्टेप्स कॉल को सही क्वेश्चन ही तो होगा खैर अगर संग की क्वेश्चन को चाहिए शेप पसंद करा ठीक है नो आइडिया दा है जो सर शेप जोड़गा वैसे तो कन्वर्ट कर 3D तक कन्वर्ट का एक्सट्रूड बोलम सा ठीक है ना ور دې ته ورته موږ سره دا شیپ دی سیره دا وکړ چې دا شیپ زموږ سره سي دا په دې څنګه انداز جوړ شي کنه چې موږ سره په کارنر مس نه دا اوس ما دا روا واستو دا شیپ ټیک شو په دا ما سره کنورټ کو برس کړي سمپل شیپ دی کنه ټیک شو ما کنورټ کوڅه دا ایډیټ فایل دا ټیک شو زموږ سره دا یو پیس شو صحیح ده سدي یو پیس دی ٹھیک شو که زموږ سره دا زموږ سره په دې حالت کې موږ یو امو سره څه وکړو یو بل ریکټنګل لا واسه څنګه چې په داز نه راوړې ٹھیک شو په دا مامو کو په دې کې خو زه څنګه ځوانه څه کوي وځي ٹھیک شو دا یو سلیکټ شوی دی په بیا مې څه وکړو دې ماډیفای ته راغلم په دې مې سیف لایکو edit spline first edit spline में भी ठीक शो और पे edit spline की जमूं सरा attach थे ठीक शो और मैं उधर से को मैं दाव सरा attach का लदवाना वसे शो यो शो चिदवाना यो शो वस चिकला मुंगा दे लगा को converting को edit file देने में सर वसे की 100 pieces बरगी तदेश मुताबिक पे करना हां ठीक शो देखो रे बस आइडिया पहुंच पे लेकिन زموږ سره بګي د بس پلان لیول باندې کوم کار دی کنه چې بس پلان لیول باندې کار شوی ایدا سدي سینې چې یاره یو کارنر چې دی هغه میسینګ کنه هغه میسینګ نه بیا موږ سره کی 3D کی ونه پس کوم سټوډ راوس اوس بس کیږي د زیاده دیګه आइडिया دار چې زموږ سره کم سپلاین لیول چې دی پای کې زموږ سره غتا یو سره ضرورت دی شیپ ته اوس موږ وګورو کنه دا شیپ ها میسینګ دی چې میسینګ دی نو سره باغس کا څه راغی ټیک ما وسو غدا په دې کې وځو ګورم چې څه په میسینګ دی د دې کې سوچ کې کنه دا میسینګ دی وسم کولای شي لیکن کولای شي باندې ډسپلین په پلی دی دا یو ورته دی په دې کې پلی دی ډسپلین په پلی دی کنه ور یو وسر څه کولای شي ورټکس لیول باندې دا راواسو تاسو کو دا ورته راواسو مو دی کولی شي ٹھیک شو صحیح بیا دا راواسو کمباین چې کله دا دې کمباین کو نو سره څه شو ویلډینګ ور په اخر کې وکړو ها ट्रिपल बता हाँ वे चीज़ वेल्डिंग जो को लगा मतलब कनेक्ट थी वो पर इसके बाद पूरे लेवल से कनेक्ट थी चाहिए और वेल्ड दिखला चाहिए चीज़ वेल्ड शी उसी का ना अगर हम सर से लेवल सर जो खोलेगी नहीं हम सर से खोले शिवा दे हाँ कन्वर्टिंग का वाले शिव वो सब दे डिटेल के जो मतलब है जो हम सर दाए लाइन दे ये तो बोलता लाइन दे सही है ये तो बोलता दता रहा उसको ठीक है जो सेम पदी बनी सको राव इंसर्ट है सही है सभी इंसर्ट का वर्टेक्स इंसर्ट का
ورته یو ورټکس شو یو څه چې بل ورټکس په انسرټ کړه بل ورټکس دا زموږ سره ټول کمانډ دي کنه دا ټول صرف بیا څه ځان لیک لایګا څنګه چې دلته کې زموږ سره کمانډ دي څه چې دلته کمانډ وځي دا ورته څه کوم په دې ټیم کې زموږ سره سورس پلاینز دي او شیپس ونه دي نو خوښ کنه په ته دا وره دلته کې ستاسو شیپس ډسپلی کیږي دوه دي کنه دي نه پر اسکره ما دا یو سلیکټ کړی دی کوم چې پلان دی او په دې سره مې څه کو دا بل مې سره اٹیچ دې کې اٹیچ مو ټیک شو زه دلته کې راخم چې هغه دویم شیپ سره کوم نشته سره مطلب چې زموږ سره دا غړي کمباین اوس په دې باندې وسو کې صرف ایډیټ فایل ایډیټ فایل بلای کو کا میسنګ پکې نو بیا به تاسو حسابي صحیح اول باغ میسنګ څخه ختم دا نو سره بیسیک سو په دې کې څونه 3D مطابق کار راغو اوس کوم نه په دې کې دن کار کول ټیک شو لکه مثال تر تا یو روم مونږه جوړ کړو ایکس ایکسټینډډ کې تبر سے وال لوا غسه د سی ډرا کو شیپس سایز کوالټي دا پته کنه څنګه به دا دویم روم دا سی وو شو اوس په اټوکیټ کې بتا نارمل څه کړ باکس کمانډ استعمال وغه څنګه دا دا دې نو یو وال لوا غسه شو پرشه هغه به تاسو خالی ځای پر خو بیا به دې کې باکس ورکو سي دلته کې هغه ضرورت نشته کولای شي خو ضرورت نشته صحیح آیډیا دلته کې سره تا مثال کې تر راوغستو او وال لري دا ویډ شو او هایټ اته پورته دی ا کریټ باندې کولای شي کنه پر څه دا ما څه کوم مکمل باندې ٹھیک شو باندې شو اوس په دې ځای کې کار کولای شي صرف سره واخلا ډور ورته تاسو سلایډینګ ډور راوغسو یو چې یار دوه فوټه ده شو دا یو ډور دی سمپلی ویزه پای کې فټ کا بار تر وسه روټیشن غواړي روټیټ کا نږدې کا وګورئ یار فکس لګېدل ده کنه لګېدل دی دا ګورئ څونه لري ده ورکوټي کول غواړي راشه کم د دې ډیپ چې دی ورکوټي کا روټیټ کول غواړي نه شو نن باسل غواړي شو اوس پکې آیډیا دا چې په دې باندې مونږه دا یو کمانډ اپلای کولی شو لینکینګ والا زموږ سره سلیکټ شوی دا آبجیکټ موږ سره دې سره لینک کا شو اوس چې کله دا ډور چې زموږ سره کم جوړ شوی دی دا دوه آبجیکټس لینک شو کنه زموږ سره چې کم ډور جوړ شوی دی سلایډینګ ډور دا کوم موږ اوپن کوو چل وکړي بهر به اوپن شي نو آیډیا ستا دا چې ته په دې باندې وسو کار وکړه نو کمانډز کوم دې ټول سي دغه ټول کمانډز دي دوه ایکسترا کمانډز نشته صحیح ده دې د چې ګوره صحیح ده اول دې کمانډ ګوره ټیک شو مثال کې د ورته سویچ یا د کمانډ سس دې ټیک شو را به شي چرته دې کې به وګوره ٹھیک ده سالري آیډیا به ملاوي شي ٹھیک ده چې موږ الریډي دا وکړه دې علاوه موږ کوم په لوګو دې علاوه ستا یو سیستم دا نشته سم نشته ٹھیک نه دستا غو یوزر انټرفیس دي کوم چې موږ الریډي په دې کې وګورئ موږ سره ټول وایو یا او پلی کول غواړي